دغه اوس دې منطقې ته چې زه رارسېږم دې ته د ارزان قیمت یا د احمدشاه بابا امین د دویمه څلورلارې چړې دور ورته ویل کېږي. اوس یې ګورو چې د چپ لاس ته زما چې ګورو دا موټرې چې ګورې دا بې اندازې زیاتې ولاړې دي، د خپل اندازې نه زیاتې دي او ټوله لاره د هغې طرفه که ستاسو پام یې ورته توجه ورته وکړئ ټوله لاره یې بنده کړې ده. ګورئ چې دا موټرې په قطاره سلو را روانې دي، معنا دا چې هغه یو موټر چې مخې ته شي بیا د لار نه ورکوي د نورو موټرونه. نو دغه اوس درېږم سټارټ کړو. دغه اوس وګورئ چې زرنج ته ولاړ دی او نه پرېږدي چې موټرې لاړې شي. داسې ته ګوره یو مرسډیز مخې ته ولاړ دی، غواړي چې خپله سورلۍ راپورته کړي، خو د خلکو خیال ورسره نشته. مخامخ چې پکتیا مارکېټ دی. اوس قطار د ګاډي ولاړ دي، یو بل لار نه ورکوي په اسانۍ سره. دا په ژوندۍ بڼه باندې ګوري چې دا موټرې دومره په تکلیف دي، دلته دا مخلوق ولاړ دی.